د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي 13 ورځ د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا لخوا د کندهار ولایت په فرقه زړه په لوردو کې د 50 بابا کورونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. کابل ښاروالۍ وایي د 22مې ناحیې اړوند بګرامیو سیمه کې د شاوخوا 100 جریبه غصب شوې ځمکې د بیرته راګرځولو په موخه اقدام وشو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري کابل کې د مسلکي او فني زده کړو مرکز پرانستل شو. په دې مرکز کې له نشهیي توکو څخه رغېدلو کسانو ته په 5 مسلکي برخو کې زده کړې ورکول کیږي. سره محکمه وایي د فراه محاکمو په 2 اونیو کې د 151 دوسیو پر حل او فصل سربیره 222 وثیقې هم اجرا کړي دي. مالیې وزارت وایي د ملي سوداګرو د غوښتنې او د ګمرکونو لوی ریاست د رهبرۍ د پریکړې له مخې له دې وروسته په ګمرکونو کې د معرف اعانه په اظهار لیک کې اخیستل کیږي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د لومړي حوزې امنیتي ځواکونو 6 تنه له 3 ملي تفانچو، 1 اراده موټر او 15 سیټه موبایلونو سره یو ځای نیولي دي. د ارشاد حج اوقاف وزارت وایي د مرکزي زون حاجیانو اتم کاروان نن د سعودي عربستان د جدې هوایي ډګر څخه کابل ته راورسېده.